ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زما عزت مندو الله تبارک و تعالی سمرا انسانان چې پیدا کړی دي هغه کې سم مالدار دي سم غریبانان دي بعضو له الله مال ورکړی دی بعضو له مال نه دی ورکړی کوم ولای چې مال ورکړی دی بار بار الله تبارک و تعالی قرآن پاک کې فرمایي چې دا مال ما را کړی دی ستاسو خپل مال نه دی نو په دغه مال کې چې کوم د انسان لا الله تبارک و تعالی ورکړی دی مسلمان باندې الله په دې کې څه حقوق خدي یو حق خوای کې د کال نرستو چې مالداري زکات دی یو حق پای کې قربانی دا یو حق پای کې سرسایه دا یو ستا آمدن دې د ځمکې نه هغه کې الله تبارک و تعالی تامن غشر خدي لیکن د دې سره سره نور حقوق الله د دې فرض نه علاوه نور حقوقم د مال کې احدي چې هغه د مال په یتیمانانو باندې په غریبانانو باندې مسکینانو باندې مسافرو باندې خرچ کول الله په دې باندې هم ډېر لوی اجر مقرر کړی دی څنګه چې ستا مال کې الله تبارک و تعالی تامن زکات فرض کړی دی دغه شانت الله تبارک و تعالی په دې مال کې نور هم استامن لازمي کړی دی چا غریب خلق سره مسکینانو سره تعاون کولی
او قرآن پاک کې بار بار الله تبارک و تعالی درې تذکرہ کوي. په سوره بقره کې هم الله تبارک و تعالی درې تذکرہ کړی دا مختلفو ځایونو کې. په سورۃ النساء کې هم دا، په 13مې سپارې کې په سورۃ النور کې هم درې تذکرہ دا، په 21مې سپارې کې په سورۃ الروم کې هم الله تبارک و تعالی درې خبره تذکرہ کړی دا، په 28مې سپارې کې په سورۃ الحشر کې هم درې تذکرہ دا، او په 13مې سپارې کې سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الماعون، په یو کم 13مې سپارې کې سورۃ المدثر. په دې کې الله تبارک و تعالی د دې خبره اعلان کړی دی چې مسکین ته غریب سره خپل د مال کې تعاون کوه. یو آیت د قرآن پاک د سورۃ النور ساسو مخکې ما ولوستو. کله چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېدو، پای کې سم مسلمانان صحابه کرام درې کسان، او پای کې یو هغه چې مستح رضی الله تعالی عنه چې هغه غریب او مسکین، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باغله مال ورکو. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې دا هم په دې افوا کې دی هم شامل دی، نو قسم وخوړو چې زه به د آینده لپاره مال نه ورکوم، خپل مال نه به د سره تعاون نه کوم. نو الله تبارک و تعالی د قرآن پاک د ذات عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها بارکه دوه رکوګان نازل کړل. سورۃ النور کې دغه پاکي بیان کړه، او دې سره سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته الله اعلان وکړو چې ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وابن السبيل. چې تاسو کې مالدار خلق، د مال والا خلق، د مرتبه والا خلق د قسم نه خوري د دې خبرې نه چې او به مال نه ورکي رشدارانو له، غریبانانو له، د الله په لارې کې مهاجرو له د دې قسم د نه خوري. وليعفوا وليصفحوا، معافي دې وکړي او درګذر دې وکړي. الا تحبون ان يغفر الله لكم، آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي؟ والله غفور رحیم، الله تعالی بخلو والا مهربان دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فوراً وی زما د په الله باندې قسم زدا خوښوم چې الله زما بخښنه وکړي، لہذا مال ورکول بیا شروع کړو. نو غریبانانو سره تعاون کول دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طریقه، دا د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ طریقه چې شپې ګرځي گشتونه کوي او چې کوم غریب خلق دی دغه سره تعاون کوي، دا د صحابه کرامو طریقه ده. او کوم کس چې دا مال ورکي الله دغه مال کې برکت اچي، دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دویمه سپارې کې الله تبارک و تعالی فرمایي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، صرف دانی کی نہیں تاسو مشرق یا مغرب طرف در رخ ہو گئے، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی دا چې سره الله باندې ایمان داړي. دویم نمبر قیامت باندې ایمان داړي. دریم نمبر فرشتو باندې، کتابونو باندې، انبیاء باندې. وآت المال على حبه، او خپل مال د الله رضا لپاره غریبانو باندې خرچ کوي. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، خپل مال ورکی چاله غریبانانو لا، رشتہدارانو کې کوم غریبانان دي غولا، محتاجانو لا، یتیمانانو لا، مسافرو باندې خپل د مال خرچ کوي. دانه کیدا او دا تذکرہ د زکات د مخ کې د دې پس رسو بیا راځي چې الله فرمایي چې واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، چې موږ قائمي او زکات ورکړي. او نه دا چې د خپل مال نه نور خلق له زکات نه علاوه هم تعاون کوي هغه سره. دا شانته یو ځکه الله تبارک و تعالی په پنځمه سپارې کې فرمایي واعبدوا الله، د الله بندگی کوي، خاص د الله تبارک خپل سره کته کوي. ولا تشركوا به شيئا، او الله سره په سشي کې هیڅ شریک نه جوړوي، نه په علم کې، نه په تصرف کې، نه په دعا کې، نه په عبادت کې. هر ټیم کې بندگی به یو الله کوي. وبالوالدین احسانا، مور خپل سره به سلوک کوي، او دې سره وبذل القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. دا غیر علاوه خود سلوک بکې چا سره رشتہدارانو سره، چا سره یتیمانانو سره،
چا سره غریبانانو سره، چا سره والجار ذی القربى هغه ګاونډي چې هغه تا ته نږدې دی هغه سره به ښه سلوک کوئ، والجار الجنوب هغه ګاونډي چې هغه تا نه لرې دی رشتې کې یا په مکان په اعتبار سره تا نه لرې دی نو هغه سره به ته ښه سلوک کوئ. والصاحب بالجنب هغه ګاونډي چې تا سره خوا کې جوخ پاتې کېږي ناست دی سره په سیټ باندې یا محفلو کې تا سره خوا کې ناست دی هغه سره به هم ښه سلوک کوئ. وابن السبیل مسافرو سره به هم ښه سلوک کوئ. نو دې کوم الله تبارک وتعالی فرمایي وابن السبیل مساکین چې مسکینانو سره غریبانانو سره تعاون کول دا تاسو باندې لازمي دي. واعبد الله بندگی الله سره به کوئ او خدمت مخلوقو. حضرت مولانا احمد الله رحمت الله علیه چا تپوس وکړو چې د قرآن پاک خلاصه نو هغې د قرآن پاک خلاصه دا ده چې عبادت به یو د الله کوي او دیم نمبر دا چې اطاعت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي او دریم نمبر د مخلوق خدمت، مخلوق سره تعاون کول، مخلوق په زړه کې خیرخواهي ساتل دا چې کوم دی دا د قرآن پاک خلاصه ده. دغه شان الله تبارک وتعالی بل ځای کې فرمایي چې فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. 21 سپارے کی سورۃ الروم کې الله تبارک وتعالی فرمایي 38 نمبر آیت ته چې تاسو مال ورکوئ فآت ذا القربى حقه رشدارانو ته دغه حق ورکوئ والمسكين وابن السبيل مسکینانو ته غریبانانو ته او مسافرو ته. بیا الله فرمایي ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. دا خلق لپاره غوره ده چې کوم دی الله رضا ساتي ذهن کې چې معنی د الله رضا شي د الله رضا لپاره چې مال خرچه کوي نو دی ځکه خرچه کوي دا خلق الله وی کامیاب دی. او دغه شان الله تبارک وتعالى سورۃ الفجر کې فرمایي ولا تحاضون على طعام المسكين. تاسو مسکین ته غریب ته وروړی ورکول باندې خلق ولا تیزی ورنه ورکوي. دا یو بل ته دعوت څنګه چې د الله د عبادت دعوت ته دغه شان ته د خبره دعوت هم ورکوي چې دا سړی غریب دی په دې محلې کې د یتیم دی د مسکین دی د مسافر دی د په دې علاقې کې پاتې کېږي د آمدن انتهایی کم دی آمدن والے سوچته نه د سره تعاون کوي خپل مال کې دوله سو کوي دا مسلمان باندې لازمي ده. لکه څنګه چې موږ دا لازمي ګڼو چې جمعات به موږ جوړو جمعات جوړولو کې ثواب دی مدرسې جوړولو کې ثواب دی کوئی کنيستو کې ثواب دی لارې جوړولو کې ثواب دی دغه شان ته غریب لچ ته روړی ورکوي دی کوم ثواب دی. سودان کې عالم مراغه منبر ته وختو او مختصر ترین خطبه فرمایله مختصر ترین خطبه او منبر ته وختو او اعلان وکړ چې اے خلقو یو غریب سړی دا مسکین لا دوړی ورکول هغه سره تعاون کول خپل مال کې دا د زرو جماعتونو تعمیر کولو نه غوره خبره ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یو غس صفونه برابر وای مختصر خطبه چې مسکین سره یتیم غریبانو خلقو سره خپل مال کې تعاون کوي. او الله تبارک وتعالى په سورۃ الماعون کې دا هغه خلقو چې هغه الله نه مني دي الله مټ کړی یا الله سره شریک جوړي د قیامت ورځ زمانه دغه بد صفات بیانې نو پای کې یو دا دی چې يدعو اليتيم یتیم لدکی ورکی ولا يحض على طعام المسكين او غریب خلق لتا ډوړی ورکول باندې دو اغول طعام ملو شي هغه د خوراک ملو شي پاغه من خلق لتا تیزین ورکی یغه بزر کې دا فضائل کینی یغه زر کې دا یو جذبه پیدا شي چې واقعا مال الله کړي دا بس غریب پیدا کړي دا زما مهنت نه الله مالهم دغه شان دوخ پید ولا سنا دوسترګي او مالهم جګم دی هغه جسم ته قوت او صحت را کړی دله عمر کړی دوم مهنت کې زوم مهنت کوم لیکن مال الله مال زیات را کړ دله کم ور کړی دا خدای الله تقسیم دی ځکه چې الله فرمایي چې زه شاري غواړم ما کولاو کوم چالو غواړم تنګم او د مشرکانو چې کله تاسو کو چې دا رزق څوک راکې نو هغه به دا الله راکې اسمان زمکه چا پیدا کړ دا الله نو هغه به الله پیدا الله مال کړی دی لہذا زپدې مال کې دی غریب سره تعاون وکم الله تبارک وتعالى په دې باندې ډېر زیات خوشاليږي څنګه چې الله په مسکول باندې رضا کیږي دغه شانته مسلمان سره خیر خوای په دې باندې الله تبارک وتعالى خوشاليږي او رضا کیږي. نو خپل مال کې غریب خلق سره تعاون کول دا موږ باندې لازمي دي. بل ځکه الله فرمایي یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه سورۃ البلد کې هما یتیم او مسکین الله دواړو تذکرہ کړی دا چې دو سره تعاون کول دا لازمي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې مسلمان نه یو مصیبت لري کو
نو الله تبارک وتعالی به قیامت د ورځې مصیبتونو نه هغه مصیبتونه لري کی او دغه شان د ومن یسر علی معسر چا تنگ دست سره آسانی پیدا کړله یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة الله به دمر دنیا او آخرت دواړو کې آسانی پیدا کی آسانی دا ده چې سړی ته قرض ورکړ دی او هغه ته هغه ټایم کې مال حاصل نشو اراده یې وه زه به دا قرضه ورکوم لیکن هغه ټایم مقرر باندې هغه څه شعر مرانغې نو اوس الله تبارک وتعالی د ځا لپاره تا هغه ټایم وکړي چې زه میاشت وروسته راکړه 2 میاشتې وروسته راکړه نو دې کې به تا ته څه فایدې میلاویږي یو خو چې څومره مال ته هغه ورکړ دی روزانه د هغومره صدقې ثواب به تا ته میلاویږي رس چې تېرېږي هغومره صدقې ثواب به میلاویږي او دویم دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه باندې الله دنیا کې هم آساني پیدا کی آخرت کې به هم پې آساني پیدا کی او دریم نمبر چې چا مسلمان باندې پرده واچوله الله تبارک وتعالی به هغه باندې پرده واچي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه سو پورې د خپل ضرور مدد کوي دا سوچ کوي چې زما د ورور ته زما د ګاونډي ته زما د رشته دار ته زما د مقتدي دی زما د محلې کې پاتې کېږي ګاونډي مې دی زمونږ د محلې والا دی بار نه راغلی دی که خپل دی خو غریب دی ده ته څه طریقې سره خلق ورسره تعاون وکړي دا سوچ ته کوي الله تبارک وتعالی به ستا مدد کوي الله تبارک وتعالی ملګرتیا به تا سره وي په سورة المدثر کې الله تبارک وتعالی د مجرمینو تذکره کوي چې مجرمان به یوم نه تپوس کوي عن المجرمین ما سلککم فی سقر تاسو د جهنم کې څه شي داخل کړلی څه شي تاسو د جهنم ته وغورځولی د هغو دوه خبرې ښیي دوه خبرو د وجې نه مونږ جهنم ته راغلي یو اولنۍ دا ده چې مونږ مونځ نه کوو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین مونږ مونځ نه کوو دویم مونږ هغه غریبو خلقو له ډوډۍ نه ورکوله د هغې د وجې مونږ جهنم ته راغلو نو دوه خبرې د الله تعالی بندګي مونږ نه کوله معلومه دا شله او د مخلوق خدمت مونږ نه کوو د هغې د وجې مونږ جهنم ته راغلو لهذا څنګه چې مونږ نفلونه کو مونږ تلاوتونه کو ذکر اذکار کو په دې باندې الله تبارک وتعالی خوشحالیږي دقه شانته الله په دې باندې هم خوشحالیږي چې د هغه بندګانو سره ښه تعاون وکړئ د هغه بندګانو سره تاسو اخلاص سره مال ولا ورکئ غریبو خلقو سره تعاون وکړئ دې باندې هم الله تبارک وتعالی ته ملاویږي دې باندې هم جنت نصیب کیږي دې باندې هم الله تبارک وتعالی ستا حاجتونه پوره کوي دې باندې الله تبارک وتعالی مدد راځي څنګه چې حدیث مبارک بیان شلو چې د الله مدد وسر راځي الله تبارک وتعالی په خوشحالیږي الله تبارک وتعالی د هغې بدله کې جنت نصیب کی د جنت نعمتونه نصیب کی او هغې بدله کې الله تبارک وتعالی خپل رضا نصیب کی او هغې بدله کې الله تبارک وتعالی قرب تا ته ملاویږي نو لہذا خپل د مالونو باندې له پاسه د قارون په شان ته کېناستل او دا ویل چې صرف زما خیټه نو که سړی دا وي چې زما اسایش او زما چې کوم دی څه زما زړه کې راځي هغه پوره شي دا د چا نه پوره کېږي ضروریات پوره کول دي ضرورت کې سړی کوټه ده ضرورت کې دا کپړې دي او ضرورت کې چې کوم دی د هغه لپاره هغه د خوراک سامان ورکول دي نو داسې غریبانان هرې محلې کې موجود دي او الله تبارک وتعالی په هرې محلې کې مالدار هم پیدا کړي دي نو خپل محلې کې خپل آس پاس علاقو کې ګورئ کم سړی داسې دی خپل وس مطابق دا نه چې تا نه به ډېره الله غواړي خپل وس مطابق ځکه چې صحابه کرامو باسې داسې وو چې هغو به چې کوم دی ډېر اوښانو ډک راړل او بعضې به داسې وو چې ورځ به مزدوري وکړله ماښام به یو موټی یا یو کوړې کجورې راړلې هغه به یې غوزارې کړلې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به هغه کوړې کجورې هغه پوره مال باندې خورې کړې دا زیاتې برکت واله دي نو خپل وس مطابق یو سړی به 100 روپۍ ورکوي بل به خپل وس مطابق 1000 روپۍ ورکوي څومره تاسو الله مال لا کړی دی هغه مال کې د الله رضا پکې هم تلاش کوئ هغه مال کې الله رضا تلاش کولو سره سره د الله بندانو سره پکې حقوقو هغه ورکول هغو سره تعاون کول